السلام علیکم ملګرو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ډاکټر برته روغ جوړه صحت کریمه پرتن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه د 2015 کال د ډیوی لټرۍ لپاره د عکس جوړولو طریقه ښیم چې څنګه موږ کولی شو د ډیوی لټرۍ د غوښتنو مطابق یو عکس په خپل موبایل او یا هم په خپل کمپیوټر کې په خپله برابر کړو. نو د دې عکس جوړولو لپاره هم دا ویډیو تر پایه سره وګورئ. لومړی تاسو باید دوستانو دغه اپلیکیشن له پلی سټور نه راښکته کړئ. ډیوی لاټرۍ فوټو ټول په نوم سافټویر دی، دغه به تاسو راښکته کړئ. د هغې نه وروسته به په اپ باندې کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته په دې ځای کې د عکس مطابق ټول هدایت شوي دي، تاسو باید هغه هدایت تعقیب کړئ. لومړی فوټو ټمپلیټ ته په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو دوستانو که د خپل موبایل ګیلرۍ نه عکس راپورته کوئ او یا هم په کمره باندې اخلئ، دلته کمره هم شته. دې کمره باندې تاسو باید کلیک وکړئ. نو تاسو به مستقیما د عکس اخیستلو ځای ته بوځي. تاسو به عکس په دې شکل واخلئ چې لومړی دغه د داخل کوم هغه چې د دایره چې دی دغه باید ستاسو د مخ کاسه ټوله په دې کې باید غشي راټوله شي. او دویم چې دی تاسو باید مکمل سر تر مرمیږو پورې چې تاسو تر کوم ځای پورې ګورئ دې ځای پورې دغه باید په د دویم دایره کې راشي او اوږې مو باید له دې دوه خطونو سره برابرې وي. نو دغه فیکس منظم 600 په 600 کې عکس دی، دغه ټمپلیټ دی، دغه یوه نمونه ده. تاسو باید په دې شکل باندې عکس برابر کړئ. او یا هم تاسو سره عکس در سره وي په موبایل کې، ځانو که تاسو انګلیسي زده وي نو دلته تاسو ته هدایت هم کړی دی. هغه څه چې ما اوس په پښتو باندې درته وویل دی ټول دلته په انګلیسي درته لیکلي دي. مقصد ستاسو سر باید چیرته وي، زنه مو باید چیرته وي او اوږې مو باید کوم ځای کې وي. نو دغه ټولې خبرې ما تاسو په پښتو باندې وکړلې. اوس راځو که چیرته تاسو عکس خام اخیستی وي یا مو د موبایل په خپله کمره باندې اخیستی وي، اوس غواړئ چې هغه عکس برابر کړئ، نو دلته په کمرې باندې به کلیک وکړئ. دغه کمره به د ګیلرۍ په بټن باندې به کلیک وکړئ. دغه بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره په موبایل کې مختلف عکسونه وي. نو زه راځم اوس موبایل ته، ما سره یو عکس دی، زه غواړم چې هغه عکس زه برابر کړم. راځم دې ځای ته، دغه عکس زه برابروم. نو تاسو اوس دې ته وګورئ، دا بالکل فټ راغلی دی، په هماغه شکل دی چې هغه د ټمپلیټ کې راغلی و. نو دغه بالکل د غوښتنو مطابق برابر شوی دی. مخ کاسه په دې هغه کې برابر شوی دی. نو تاسو به بټن باندې کلیک وکړئ، دغه بټن باندې. نو کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړلو نو ستاسو عکس به ثبت شي، کراپ به شي، د غوښتنو مطابق 600 په 600 کې به برابر شي. نو د هغې نه وروسته بس تاسو کولی شئ دغه عکس د ډیو لټرۍ لپاره د ثبت نام لپاره استعمال کړئ. دغه تاسو ګورئ اوږو باندې دغه دوه خطونه راغلي دي، مکمل سر په لومړۍ دایره کې راغلی دی، د مخ کاسه په دوهمه دایره کې راغلی دی. دا عکس برابر شولو. یا تاسو که چیرته وغواړئ د عکس غوښتنو مطابق هغه ریکوایرمنټس وګورئ، اړتیاوې ضرورتونه وګورئ، نو فوټو ریکوایرمنټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ویلي دي چې تاسو باید عکس شپږو میاشتو نه پخوانی نه وي او بیکګراونډ باید سپین وي، مخ باید مستقیما د کمرې په طرف وي، سترګې مو باید خلاصې وي، خولۍ مو باید نه وي په سر کړې او شاته د عکس شاته باید تیاره ونه لرئ. عینکې یا داسې بل څه چې تاسو مخ یا سترګې پټوي، کمرې پر مخ ستاسو سترګې یا مخ پټوي، هغه باید ونه اغوندئ. غړکی باید استعمال نه کوئ. نو دغه مختلف د عکس غوښتنې مطابق ضرورت دي، دغه باید تاسو څنګه کوئ تعقیب یې کوئ. څنګه اوس کولی شو په کمپیوټر کې عکس جوړ کړو، نو هغه اوس ځو د کمپیوټر په طرف. خپل کمپیوټر کې بکس باندې رائټ کلیک وکړئ، هغې وروسته به لاړ شئ اوپن وید. اوپن وید به تاسو انتخاب کړئ، کوم چیرته فوټوشاپ انسټال کړی فوټوشاپ، که فوټوشاپ نه وي نو پینټ به سلیکټ کړئ. پینټ انتخاب وروسته به تاسو لاړ شئ ریسایز ته. ریسایز کې به تاسو بیا لاړ شئ پیکزلز، دغه به سلیکټ کړئ. پیکزلز برخه دغه چک به لرې کړئ. دلته به ورته ولیکئ چې 600 او لاندې به هم ورته ولیکئ چې 600. دلته مخکې له مخکې ځکه لیکل شوي دي چې تاسو ولیدل چې دا عکس ما په موبایل کې د ډیوی لټرۍ فوټ میکر په واسطه برابر کړی و، نو ځکه 600 په 600 کې برابر شوی دی او اوکې به یې کړئ. چې کله مو اوکې کړو دغه ستاسو د ډیوی لټرۍ د ثبت نام لپاره برابر شو. اوس تاسو کولی شئ په همدې عکس باندې په ډیوی لټرۍ کې ثبت نام وکړئ. که مو چېرته ویډیو خوښه شوه نو مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.